ډیرو قدرمنو عزیزانو پښتنو ورونو خبره مو دا کوله ګوره د پښتنو دوه رواجونه دوه ښه خویونه دوه د انسانیت خویونه یو کتونه یو بل چې و چې کله به په کور کې مړی وسو همسایګانو قریبانو کاکا زوی ماما زوی دو به چا به یو کیلو غوړي راخیستي وو چا به یو کیلو بره راخیستی وو چا به ورور یو ګونۍ اوړه راخیستي وو چا به یو پسه ورته راوستی په مرګ کې هم چې مړی به سوی وو د کور ګرد اخراجات به د ده په ذمه وله بل کتونه یو کتونه دا و چې د چا به واده و د کاکا زوی به پسه راوستی کاکا به ورور یوه ګونۍ اوړه ورته راوړه چې دا د واده څه اخراجات و دا به ګرده قریبانو عزیزانو ورپوره کول دا دوه خویونو کې کمال څه شو کمال دا و چې مطلب ما تا د کاکا زمن ما ته نه خوابدی کولې څه مې نه خوابدی کولې مال سبا کتونه یې راوړي یعنې دغه یو لالچ و چې دی کتونه یې راوړي که زه دا خوابدی کړم بیا پسونه راولي بیا یوه ګونې اوړه نه راولي نو ولې خوابدی کړم لحاظ خاطر به مې ساتي تا به زما ساتئ چې هر سبا په ما بده ورځ راځي د غم د شادي دغه دی که نه دی د غم د شادۍ ورځ راځي نو کتونه یې دغه شی و دی چې و دا پښتانه کې مینه ژوندۍ ساتلی و محبت یې ژوندی ساتلی و له هغه بعده چې و کله به مړی اوس په مړي کې هم دغه شی و چې مړی به د چا په کور کې اوس یو به غوړي راخیست یو بل به اوړه راخیست بل به پسه راخیستی و نو بیا دا هم یو دی شی و چې مطلب مدد و کومک و مرستو چا قریب نه خوابدی کوي ولې وایي سبا بیا پسه نه راولي په غم کې زما مدد ته کوي چا وروره قریب همسایه هېڅوک یې نه خوابدي کول یعنې دا دونې ښه خویونه وو چې په موږ کې مینه ورورګلوي اوس ختم شو دا شی اوس دی و چې دا خوی ختم سو اوس ګوره د مړي ګرد اخراجات په ما دي د واده ګرد اخراجات په ما دي اوس زه تا خوابدی کوم ولې خوابدی کوم ځوان چې دی خوابدی سي نو خو ما په خپلو پیسو روش اخیستی دا روش را بچت سم ډېر ښه دی یعنې د یو روش د بچت دپاره تا خوابدی کوم چې په واده کې سبا راځي روش خوري دا روش به را بچت سي یو بل چاته به ورکړم دغسې وروره په مړي کې هم وروره زه کوښښ کوم چې مثال ته رانسي ولې خو غرمه ډوډۍ غواړي ماښام ډوډۍ غواړي دغه نه دی دا شیان دی بیا هغه سکات دی دا شی چې دی رانسي یو 1500 روپۍ به بچت سي یعنې دا دوه خویونه چې موږ ختم کړل موږ ورورګلوي ختم کړه همسایتوب هم ختم کړه تربورګلوي هم ختم کړه دا کار هم خوابدی کوي نو کتنی او دغه چې کوم مړی اوسي په هغه وخت کې به موږ څه شی مې وروستل دا د مړي و کور ته دا دوه شیان باید موږ راژوندي کړو پښتانه باید په دې جرګه راوغواړي او که دغه دوه شي راژوندي سول ورورګلوي راژوندي سوله پښتونولي راژوندي سوله ورور ولک خوابدی کوي اکا د اکا زوی ولک خوابدی کوي همسایه ولک خوابدی کوي تربور ولک خوابدی کوي ولې نه خوابدی کوي وایي که زه خوابدی کړم بیا کتونه یې نه راوړي یعنې دا لالچ بولې هر څه چې بولې خو ډېر ښه کار دی او ډېر عظیم کار دی دغه چې مړی اوسي بیا ورور ما ته ډوډۍ نه راوړي اوس زه کستن خوابدی کوم چې ورور ستا خو ګټه نه رارسېږي په غم شادي کې نو دا چې تا خوابدی کړم کم از کم روز خو به بچت به سي ډېره مننه جمال خان ډېر په زړه پورې خبرې وکړې دا زموږ د پښتنو دپاره خاص د نوي ځوانانو دپاره ډېره مننه جمال بی